دوستانو سلامونه او درنښت هیله لرم صحت ولرئ. هیله کوم دغه ویډیو پر خپلو صفحو او په ګروپو کې در سره شیر کړئ تر څو ټوله په دغه د ژمي په کمپاین کې یو بېوزلي ته د بوټو د غذایي موادو کوټونو او څپلیو په کمپاین کې سره ملګري سو. دوستانو تاسو پوهیږئ چې یخ ژمی د خیره سره شروع سوی دی. دعا به وکړو چې لوی او مهربان الله جل جلاله دې د خیر او برکتونو واورې او بارانونو وروري خدای پاک دې کلونه آباد کړي. ولې بېوزلي نسبت تر نورو کلو بېوزلي بېروزګاره کونډې یتیمان سیلاب ځپلي زلزله ځپلي نسبت تر نورو کلونو ډېر دردونکی ځورونکی او کړونکی ژوند لري. دوی ټوله زموږ ستاسې مرستې او لاسنیوي ته منتظر دي او ضرورت لري. دوستانو هیله کوم د خپل وس مطابق د خپل ولایت د بېوزلي بېوسه بېروزګاره او کونډې او یتیمانو سره د خپل وس مطابق په دغه ژمي کې مرسته وکړي او د دوی د ژوند د ژغورلو سبب شئ. دوستانو دې ته مه ګورئ چې ستاسو مرسته لږ ده، بلکې دې ته وګورئ چې ستاسو لږ مرسته د یو بېوزلي ژوند ورته ژغورلی سي. ډېر کسان دي چې دا بیا په وسه باندې نه وي پوره چې د یو بېوزلي د یو بېوسه د کونډو یتیمو د یو بېروزګاره یا د زلزله ځپلي یا د سیلاب ځپلي سره یا د مستحق کس سره مرسته وکړي. خو دا خو کولی سي چې د هغه د درد څخه یو بل څوک خبر کړي. دا خو کولی سي چې په هغه څه چې په کور کې هغه لباسونه چې د ده په کور کې د کلونو راهیسې پراته دي او د دوی ماشومان یې نه استفاده کوي، هغه خو کولی سي چې پاک صاف یې پرېوي اوتو یې کړي او تر یو بېوزلي بېوسه مظلوم بې سرپرسته کونډې یتیمه پورې ور ورسوئ. دغه چې ستاسو هغه لباسونه چې ستاسو د کورنۍ د کور یو کونج هم نیولی دی او تاسو استفاده کوئ هم نه، کولی سي چې د یو بېوزلي ژوند په وژغوري. د یوې خوا څخه سر پر سر کلونه وچکالي، د بلې خوا څخه فقر و غربت، د بلې خوا څخه بېروزګاري، د بلې خوا څخه طبیعي آفتونه زلزلې او سیلابونه زموږ ډیرو هیوادوالو ته ژوند سخت کړی دی. دوستانو هیله کوم چې په دې ژمني کمپاین کې ټوله لاس په لاس کې سره ورکړو. ځوانانو پر تاسې باندې غږ کوم، بااحساسه ورونو خویندو پر تاسې باندې غږ کوم، څه چې په وسه باندې پرئ د بېوزلو څخه مه سپموئ او چې نور مو وس کار نه کوي دغه قدر دومره خو کولی سي چې دا ویډیو پر خپلو صفحو باندې در سره شیر کړي او په ګروپونو کې شیر کړي او دا ویډیو تر هغه کسانو پورې ور ورسوئ چې د بېوزلو سره یې مرستو لاسنیوی په وس کې دی او غواړي چې د دوی سره مرستو لاسنیوی وکړي. یعنې د دوی په صدقه کې او د دوی په مرسته کولو کې تاسې ځان ورسره شریک کړئ. تاسو وګورئ دوستانو ډېر تیز باران دی او په ځینې ولایتونو کې د واورې اټکل هم سوی دی. نو سر د سبا څخه به په ډېرو ولایتونو کې منفي ته د یخني به منفي ته -1 یا به -2 وي. نو تاسې خپله فکر وکړئ چې نه د اغوستلو دپاره لباس یو څوک ولري او نه د اوسېدو دپاره ګرم خونه یو څوک ولري او نه د په پښو کولو دپاره څپلۍ ولري او نه د خوراک دپاره غذا ولري او نه د خوب دپاره یو ګرمه بستره ولري. د یوې لحظې دپاره درد احساس کوي چې هغه به څومره دردونکی ځورونکی او کړونکی ژوند ولري. نو هیله کومه دوستانو مرسته وکړئ، ژوند وژغورئ، د لوی او مهربان الله جل جلاله رضایت حاصل کړئ، د بشریت د سرلارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنت را ژوندی کړي، د بېوزلي بېوسه بې سرپرسته کونډو یتیمانو د سیلاب ځپلو زلزله ځپلو او بېروزګارو کسانو سره تر خپله وسه پرې مرسته و لاسنیوی وکړي. دې ته مه ګورئ چې ستاسو مرسته لږ ده، بلکې دې ته وګورئ چې ستاسې لږ مرستې ته ستاسو یو بېوزله ورور او یو بېوزله خور نن څومره ضرورت لري. راسئ په ګډه باندې د خپلو افغانو خویندو ورونو د ژوند ژغورلو سبب واوسېږو. هیله کوم دوستانو ویډیو پر خپلو صفحو او ګروپو کې در سره شیر کړئ تر څو په دغه سرتاسري کمپاین کې ټوله ګډون وکړو او د هر ولایت با احساسه با درکه اوسېدونکي د خپل ولایت د بېوزلو او مستحقو خویندو ورونو سره مرسته وکړي، ژوند یې وژغوري. خدای پاک مو راته وساته، با عزت او سرلوړي اوسېږئ.